أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو قدرمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه استاسو ملګری دریاب دولت خیل یم. هر چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ ته حیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو ستاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم او هغه دا چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا په نوم باندې یوه وبا خوره شوې ده او هغې د نړۍ په خپله غېږ کې اخیستې ده. بیا هر ملک یې د خپل وسه پورې ښځه کړی ده، خو د هغې سره سره د هر ملک واکمنو د خپل قام سره اوږه په اوږه پټلي ګامونه اخیستي دي. هغه قام یې مایوسه کړی هم نه دی. د هغو په مالي اقتصادي حالاتو باندې هغه هیوادونو پوره او جوړ نظر ساتلی دی. که په دې اړه موږ سوچ وکړو نو د ترک صدر طیب اردګان چې کوم دی نو هغه د خپل 7 میاشتو تنخواګانې چې دي هغه خپل قوم له ورکړي دي. دغه شانتې د ترکو وزیرانو قاندانانو 8 لکه امریکندي ډالر خپل قوم له په دې مد کې ورکړي دي چې د هغه قوم متاثره شوی دی. هم دغه شانتې دا وبا زموږ په خاوره په اسلامي جمهوریه پاکستان هم راغلی دی چې دا ملک یې متاثره کړی دی او د دې ولس کاروبار ټپ شوی دی او زموږ د هیواد سره زموږ د واکمنو سره هم دومره وسایل نشته. خو بیا هم د وخت واکمنو له پکار چې هغه د خپل وسه پورې د خپل ولس سره اوږه په اوږه تګ وکړي او په دې اړه باندې زموږ د هیواد واکمنو څه ګامونه اخیستي هم دي چې په هغې کې یو پروګرام دی احساس ایمرجنسي پروګرام په نوم باندې دی چې هغه د ولس له د هغو د ستونزو د حل لپاره پیکج ورکړي. زموږ وفاقي وزیر مراد سعید صاحب په مخکې ورځو کې هغه یو آډیو ریکارډ کړی و چې په هغې کې هغه د احساس ایمرجنسي پروګرام پوره ډیټیل ښوولی. په هغې کې یو دا و چې تاسو ته په دې 3 آپشنز به په هغې کې به یو دا هم چې تاسو یو به پکې دا راشي چې تاسو د خپل ضلعي انتظامیې سره رابطه وکړئ. د ضلعي انتظامیې رابطه خو خلکو ته ډېره معلومه نه وه. بیا په هغې کې په ویب سایټ باندې د هغې طریقه کار هم راغی چې چاته دا میسج راغلی چې تاسو د ضلعي انتظامیې سره رابطه وکړئ نو تاسو په دې ویب سایټ باندې خپل رجسټریشن وکړئ. هغه رجسټریشن هم خلکو وکړو. اوس په دې وخت باندې د ډاکټر ثانیه نشتر میرمن ده چې هغې په یو ویب سایټ باندې د احساس ایمرجنسي پروګرام پوره ډیټیل پیش کړو. دا قوم یې د هغې نه آګاه کړو. خو د افسوس خبره دا ده چې په هغې کې ضروري خبره دا ده چې په هغې کې څوک چې په بهر هیواد کې پاتې شوي دي او د هغو سره پاسپورټونه دي او هغه اوس دلته په دې وطن مشته دي نو هغه د ډاکټر ثانیه نشتر په قول چې دغه خلک به د دې ایمرجنسي احساس پروګرام نه مستثنا دي، د مستحق نه دي ځکه چې دوی بهر وخت ویستی دی، دوی سره پاسپورټونه دي. خو دا یو ظلم دی، دا بالکل زیاتی دی، داسې نه ده. ځکه چې په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې څومره هم لاس دی نو هغه د اوورسیز پاکستانو دی چې په دې زر مبادله کې دوی خپل اهم رول ادا کوي او اوس چې هم څوک د ستونزو سره مخ دي نو هغه خلک دی چې هغو به هر وخت ویستی دی، ویزې ختم شي بیا راغلي دي دلته کې څه وړوکی کاروبار یې کولاو کړی دی، څوک مصران دي، څوک دوکانداران دي، د چا د کپړې دوکان دی، څوک درزیان دي، څوک چې دی نو په دې کې د دیوالونو د جوړولو کار کوي. نو هغه خلک دي چې هغه نن سبا هم وزګار دي او څه قسم روزګار نشته او روزګار په ټپو ناسته. نو زموږ اسلامي جمهوریه پاکستان واکمن چې د احساس پروګرام ایمرجنسي پروګرام چې کوم دی نو هغې دا کسان مستثنا کړي دي. قدرمنو دا د دې کسانو سره ظلم دی، دا زیاتی دی. د خپل حق تپوس په کو کیدای شي چې د وخت واکمن د دې نه خبر نه وي، هغو ته دا سوچ نه وي، د هغو په ذهن کې دی چې دې کسانو به هر وخت ویستی دی نو د دوی به ښه مالامال وي او د دوی سره به هر څه وي، چونکې داسې خبره نه ده. په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې د کمې زنانه خاوند مړ شوی او هغه به هر وخت ویستی او دا زنانه تورسري اوس کونډی نو دغه زنانه به هم د دې نه مستثنا وي. نو دا کم انصاف شو، دا خو د سره انصاف نه دی. حکومت پاکستان له پکار دی چې هغو سروې وکړي د ټولو نه زیات متاثره شوي دغه خلک دی چې هغو به هر وخت ویستی دی، بیا دلته کې څه لږ ډېر روپۍ راوړي دي او هغې دلته تیاري خوړلي دي، یا پې کاروبار روان کړی، کاروبار یې نه دی کامیاب شوی. ځکه زموږ په هیواد کې کاروبار کامیابول بې انتهایي مشکل کار دی. نن یې هغه خلک د دې احساس پروګرام نه مستثنا کړی دی. قدرمنو دا ویډیو شیر کوئ، دا زموږ قومي غږ دی. که دا نه شیر کوئ خپل ویډیو وکئ اپلوډ کوئ، دا به موږ د وخت د واکمنو نه غواړو. ځکه چې د وخت واکمنو مثال د مور و پلار دی. څنګه چې بچی د مور و پلار نه په زور ځاپیته خپل حق غواړي، داسې به موږ د خپل واکمنو نه دا خپل حق غواړو، دا زموږ حق دی. دغه شانتې واکمن له هم پکار دی چې هغه په دې قوم باندې لکه د مور و پلار نظر وکړي. قدرمنو د کم هیواد د کم قوم واکمن چې
هغه په خپل قوم باندې لکه د مور او پلار نظر ساتي هغه قوم چرته کې نه مایوسه کیږي هغه قوم چرته د ستونزو سره نه مخ کیږي ستاسو نور زیات وخت نه نیسم یو ځل بیا تاسو ته چې دا ویډیو شیر کړئ ملګرو او د وخت د واکمنو نه په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه او د خپل وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه کو چې احساس پروګرام کې دی کم چې د چا چې پاسپورټونه دی او په دې وطن مشتري یا هلته کې په سعودي عرب کې اوس ناست ورته د کرپیو حالات او هغو کارونه په ټپو ناست دلته ورکړه د رزق درک نه لګي نو دوی په دې نظرثاني وکړي او دا خلک اصل مستحق هم دغه خلک دی ټول مستحق دی په دې هېواد ځکه دلته کې غربت سیوا دی دلته کې په هر چا خپلې مسلې مشکلات ډېر زیات دي قدرمنو نور وخت تاسو نه نیسمه دا ویډیو ډېره شیر کړئ دا قومي غږ دی په دې کې خپل غږ شیر کړئ په لوی الله مسپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.